بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه یې ښه ټیک ټاک. د پرون هسې یو خبر په سوشل میډیا باندې چلیږي چې شهسوار مخکې یو سینګر و، الحمدلله په الله په هغه باندې رحم وکړو او هغه تبلیغ سایډ ته راغی. اوس چې کوم دی نور داسې خبرونه ګردش کوي چې هغه واپس دغه فیلډ ته راځي او خبره ما هم اورېدلې چې په هغه خبرو کې دی دا خبره کوي چې مطلب زما د بچو چا تپوس ونه کړو، زما چا تپوس ونه کړو. نو د رزق وعده چې کوم دا الله کړې ده او که ته بیا هم خلکو نه چې کوم دی غواړي نو زما د طرف نه د 50,000 روپو چې کوم دی تا ته پرمننټ پیسې ملاویږي د سټامپ په ذریعه به سټامپ ولیکم. نور ما سره 15 ملګري دي یاره، مطلب 15,000 روپۍ هغه هم وایي چې موږ سره سټامپ کوو. 30,000 روپۍ به تا ته منتلی ملاویږي. خو د خدای او رسول خاطر وکړه، تبلیغ مه بدنامه وه، دین مه بدنامه وه. چې یو څیز ته لاړې تبلیغ ته لاړې واپس د هغې نه مزه دا زموږ ته دین سپکاوی کوي. دا چې کوم ته په دین اسلام پسې خندا کوي، زما طرف نه چې کوم تا ته 30,000 روپۍ منتلی په سټامپ ملاویږي. که نه ما سره رابطه وکړه، زما نمبر دی 0312 9983 923. او که ته بیا هم دغه فیلډ ته راتلل غواړې، واپس دغه سنګینګ شروع کړې، دغه ډمتوب شروع کړې، نو لومبې زما طرف نه چې کوم دی په تا د ډېر لعنت وي د الله طرف نه. او دی ګوره یو خبره ته کومه، ته خو د فیلډ ته راشي خو د الله پاک په دغه کې چې کوم دی داسې یو عذاب بر باندې راشي، داسې یو مرض بر باندې ولګي چې خلک به دنه بیا لرې تښتي، نفرت به دنه کوي. نو پلیز دا خپل بیان واپس واخله او ما سره هم په دې نمبر باندې رابطه وکړه. زه به تا سره چې کوم دی په انتظار یم، خو دې فیلډ ته مه راځه او ټولو پښتانه به تا سره ودرېږي، په ټولو پښتانه به ستا سپورټ کوي. ستا د تعلیم خرچه د بچو به هغه فري وي، ستا د بچو اخراجات به فري وي، بلکې ستا د ټریول چې کوم ته تبلیغ باندې کوم ځای ته ځې راځې د هغې خرچه به تا ته فري وي، بلکې دومره به وي چې تا به چې کوم دی هلته خوراک خرچه څومره ستا کېږي هغه هم تا ته فري وي. نو زما دا چې کوم دی دا بیان واوره، زما دا خبرې ځان سره نوټ کړه او چې کوم دی ما سره رابطه وکړه ضرور انشاءالله. مهرباني.